محترم سمیع الله ورور پوښتنه کوي زما یو ملګری دی په فرضي روژه کې یې 3 روژې په قصده سره خوړلې دي او 3 واره په خوراک سره ماتې کړي دي. اوس یې کفاره شروع کړې ده او 10 روژې نیولې دي. نو اوس دی وایي چې دا کفارې تداخل خوري او که نه، یعنې د 3 روژو لپاره ځان ته کفاره ونیسي او که نه د 3 سرو لپاره یوه کفاره کافي ده. بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا. محترمه چې په یوه میاشت کې سړی 2-3 روژې یو بله خو دا کفاره دغه ځای واوري. کوچنۍ که روژه نیولې چې بلوغ ته نه یې رسېدلې روژه ماته کې کفاره نشته. که سړی په سفر کې و په سفر کې ونیول ماته یې کړه کفاره نشته. او که راولاړ شو سړی هغه مقیم و او عاقل و او بالغ و او روژه یې ونیول د شپې کې د شپې نه ونیولې سهار یې نه ونیول هغه د روژې میاشت نه وه کفاره نشته کې ونیوله باره که یوه ثانیه تر سپېدو وروسته یې ماته کړي په قصده بیا چې ماته کړي په قصده یې ماته کړي په خطا چې ماته کړي صرف قضا شته په یره چې ماته کړي نه قضا شته نه کفاره شته او که په قصده ماته کړه او هغه یې ماته کړه په دا یوه د 3 شیانو یا په جمعه ماته کړل په کوروالۍ او یا په خوراک ماته کړه یا په چشنګ او په خوراک هم د غذایي شي دا شی ماته کړه په دغه وخت کې پر ده باندې کفاره شته. کفاره بیا یو د 1 روژې ده یو د 2. یعنې که په یوه روژه کې 2 روژې په قصده وخوري یوه کفاره ده که 2 ده. دغه ځای نو کې لږ سره ګران دی چې سر په خلاص وي. که چیرې د 1 روژې دپاره مخکې کفاره ادا کړې وه بیا 2 مو وخوړه په دا یوه کال په روژه کې نو بیا 2 کفارې دي. نو د اول دپاره څنګه ادا کېږي خو په یوه روژه کې روژه 18 روژې غواړي چې ادا کړي او دلته په یوه روژه کې نن تپاس که د 6 روژه په قصد وخوړل نو خو د 2 روژه هم په قصد خوري د اول نه څنګه ادا کړي. موږ باید د روژې کفاره په مرۍ آزادولو هم ادا کېږي د مرۍ په آزادولو. نو که چیرې سړي د 6 روژه ونیول په قصد یې ماته کړل برای ماښام یا په دغه ورځ چې ماښام سو د دې کفاره یې مرۍ آزاد کړي بیا دا بله ورځ هم په قصد وخوړل نو د اومې جلا کفاره شته ځکه اول ادا شوې ده. او که داسې صورت وي لکه ته چې 3 روژې وخورې د اولې روژې کفاره نه درکړې ځکه زموږ په زمانه کې مریان لا نشته مریان نشته که سره نو چې هر وخت راولاړ شو یوه روژه په قصده ماته کړې یا 2 په قصده ماته کړې یا 3 په قصده ماته کړې یا 5 په قصده ماته کړې یا 6 یا 10 یا 20 هره ورځ یې نیولې د شپې سهار یې ماتولې پر ده باندې یوه کفاره شته خو د روژو تعداد جلا دی. که یوه روژه وه هغه پر ده 18 روژې دي یوه قضایي ده 18 دانې څوک دي هغه دا کفاره ده. او که 2 ماتې کړي وي 2 شپېته دي که 3 په قصده ماتې کړي وي هغه 3 شپېته دي که 5 ماتې کړي وي 5 شپېته دي. سر مو په خلاصه وي دغه ځای ته چې ما چې پامې دا د 1 روژه ده دا مسله به انشاءالله په تفصیل وایو. دا دغه د روژې څه څوک غواړي هغه اوس نو د 3 روژې ماتې کړي دي بس 3 شپېته روژې 3 په نیت د قضایي دی یوه کفاره ده. او په کفاره کې د نر هغه چې هر رقم مریضي راشي هغه چې بېرته ځینې پاتې شي بېرته د سر دغه غواړي هغه راګرځېده غواړي په خطا ماته شي هم د سره راګرځېده غواړي په نسیانو خو ماتېږي نه. دغه ځای ته پام کوئ چې په یو رقم درسه ماته نه شي دا او یو د ښځې هغه هم یوازې حیض هغه مستثنا دی. هغه ښځې که بیا نیوله که دغه د دې د مره شپې راغلې هغه شپې دې نیولي چې شپې تېرې شوې دستي به بیا به ستا ورځ نه کښېني بېرته بې نیسي مطلب شل پابند کې راتله 3 واره هغه دې ته مرض راغی یا 2 واره اخواته دې نیسي. دا خو د اولې میاشت دا خو شامله د مختار 120 صفحه هغه 2 جلد او دغه رقم بزاجه فراموش د هندیه 4 ټوکي 102 صفحه او فتاوای سراجه 118 صفحه هغه دغه 1 جلد او دغه رقم ماشي تاتای پر مراقی الفلا 400 صفحه او دغه رقم هغه معید المبکی پر جواب د مستفتی 194 صفحه او فتاوای تاتارخانیه 3 ټوک 394 صفحه خلاصه الفتاوات بس 18 صفحه جلد اول او فتاوای قاضی خان فراموش د هندیه بس 15 جلد اول او بدایع و صنایع 2 ټوک 115 او فتح القدیر 2 ټوک 218 او بله مسله دا ده دا د دې په تبه وایي او دا ډېره ضروري ده ټول خلک یې واوري او ډېر کوښښ پکښې وکړي. که یا په 2 کالو کې روژې ماتې کړې مثلا په 2 کال کې هغه یوه روژه په قصده خوړلې ده یا 5 روژې په قصده خوړلې مثال به دې ته وایم چې په ګوتو سر خلاص 5 روژې په قصده خوړلې دي بیا یې دا په روژ کالم 5 روژې په قصده وخوړلې یعنې څه معنا خوړلې دا معنا وینیولې بېرته په قصده ماتې کړې داسې نه وي چې د ماښامه سنیت نه یې کړی او ګناهکاره دی او دغه نسته نور دغه نسته باندې هغه کفاره ده راولاړ شو د روژې په میاشت کې ګورې کفاره یې وایي د روژې په میاشت کې لازمي ده که سړی قضایي راګرځي په قصد یې ماته کې هم نشته که سړی کفاري راګرځي په قصد یې ماته کې که نفلي راګرځي نفلي کوي په قصد یې ماته کې په هغه کې هم نشته راګرځېده هغه کفاره یوازې کفاره د روژې په میاشت کې ده. اوس نو دې ځای ته پام وکړئ
که 5 روژې وړاندې کال په روژه کې په کسته ماتې کړې وي 5 روژې په روژ کال په روژه کې په کسته ماتې کړې اوس کفاره د اولې روژې اوس نو د دغه څنګه تداخل خوري که نه خوري دلته بیا که د وړم کال د روژو کفاره نیولې وه د پروژ کال یې نه ونیولې هغه اوس نیسي په اتفاق دلته تداخل نه قبلوي د پروژ کال جلا دي د 60 کال جلا کفاره غواړي دغه د پروژ کال د وړم کال نیولې دي د پروژ کال چې اوس یې کوي جلا کفاره غواړي او که د اول کال د وړم کال هم کفاره نه ورکړې د پروژ کال هم پاتې شو اوس یې 60 کال نیسي دلته نو 5 په یو کال کې دي 5 په بل کال کې خپل 5 تداخل سره خوري د یو کال د بل کال تداخل خوري کې نه خوري په دغه ځای کې اختلاف دی شیخین وای هغه چې دا ګوره نو کې په تفصیل وایم شیخین وای دا تداخل هغه نه خوري او لیکن امام محمد صاحب یې تداخل خوري څه معنا شیخین وای دوی کفاره غواړي 5 خو هغه تداخل یې وخوري 5 د وړم کال روژې دي کځای 5 د پروژ کال روژې دي کځای د لس کځای دي او کفاره هم دوی غواړي 110 روژې غواړي 110 دوی کفاره سوی او لیکن هغه لس روژې څوک دی هغه د خپل ماتې کړي دي دا غواړي دا شیخین وای محمد صاحب وای چې یا تداخل خوري دا دوری مختار وای چې په هغه دغه ګوره کولونه د ډیر ترجیح کول ته ورکړی د محمد صاحب هغه دوری مختار پرامش ته د مختار یو سوري شله مصفه دوهم ټوک او فقه اسلامي وادلو تو دوم ټوک 403 هغه ذکر کوچ د محمد صاحب پر کول فتوا کړی ده وعليه الاعتماد سره وای او بزاجیا پرامش ته اندي هغه څلرم ټوک یو سوري دوه مصفه او موسی پکیا هغه 15 جولاته شپته مصفه او دا او فتاوی سراجا یو سوري 8 مصفه او اشی تاتای پر مراقل پلاش 400 مصفه او دا رقم دا معين المبتي على جواب مستفتي هغه یو څلور نیمه مصفه دا او دغه رقم فتاوی تاتارخانیه درم ټوک 304 نیمه مصفه او خلاص الفتاوی جلد اول 218 مصفه او فتاوی قاضی خان پرامش تندی جلد اول 215 مصفه او فتاوی دارالعلوم ذکریا هغه درم ټوک 314 مصفه دغه تبع فهم کوي دا هغه کتابونه چې ټول د محمد صاحب پر کول فتوا کې چې تداخل خوري یعنی یو کفاره است د دوه کالو د روژو هم لیکن اوس هغه کتابونه ذکر کوي چې فتوا د یاران دغه د شیخین پر کول کې چې تداخل نه خوري رجم رجم محتار دوم ټوک یو سل شپېتمه وای پر دغه کول باندې فتوا د دې کول سره هم صحیح وایم زائد روایت وای وجه د ترجیح ته ګوري ګران محترمینو الته په هغه بل کول کې هغه د محمد صادق کول سره علی اعتماد راغلی او د دې سره وبال صحیح خپل پر اعتماد باندې عقد دی یو دوم دلته د صحیح سره زائد روایت شته زائد روایت هغه دی چې د ادنا لپس سره د ترجیح راشي پر اعلی کوي نو بالکل دا زائد روایت پر دې فتوا ده بدایو سنه دوم ټوک یو سره 15 مصفه او فتل قدیر دوم ټوک 218 مصفه کتابونه هم درانه دي بحر رایق دوم ټوک 440 جوهرین ایریا جلد اول 220 او فتاوی ولولجه جلد اول 215 او زاد الفقيه هغه 250 او تحتوی پر دوری مختار جلد اول 450 او فقه حنفی په سو بالجدید جلد اول 420 او هندیا جلد اول 215 او دغه رقم احسن الفتاوا څلرم ټوک 410 دا یو خوان په کړی دی په دې خبره چې مسر خلاص دغه رقم دارالعلوم دیوبند شپږم ټوک 240 او فتاوی حقانیت څلرم ټوک یو سل شپږم او اپ کې مسائل اورون کا حل څلرم ټوک 411 او عباد الرحمن هغه څلرم ټوک یو سل 80 دغه ځای ته چې پام وکړي اوس یو نادره خبره راځي فتاوی اصلي یو سل 350 هغه جلد اول او دا او فتاوی رحمانیه دا هغه دوم ټوک 380 اوس یو خبره ده ډیره نادره خبره دغه د پای د تنبیه پر کم په د خبر لاسر خلاص کی نور بالا خلاص په دا یو ځای کې مسر خلاص کی زموږ کتابونه ټول دغه یو خبره را نقل کړي یا په دا ځای ځکه د نور علماء دا دی وایي دا کفاره چې لازمي صرف په جمعه لازمي زموږ مذهب دا دی چې یا په خوراک او په چشنګ او په جمعه او په جدرو په ارشي کفاره راځي لیکن اوس یو نادره ده وایي کچیر دغه کفاره پر سړي لازمه شوی په جمعه و په دغه کې اختلاف چې د دوه میاشتو تداخل قبلي کنه قبلي نو شیخین وایي نه قبلي د دوه کارونه نه قبلي او محمد صاحب قبلي فتوا د چا پر کوم د شیخین پر کوم هغه صحیح مسند زیات روایت مسند لیکن کچیر دا کفاره په اکل او په خوراک و په چشنګ و بیا وایي مطلقه تداخل قبلي قسم د دوه کارونه وایي په دې کې دا ټول کتابونه دا وایي
ګرانو محترمینو پر دې یو تنبیه درکوم. تنبیه دغه ده چې ماسیوا د خدای او د رسول، ماسیوا د الله او د رسول د کولو سره د خدای او رسول خپل مطبوع دی، رسول خپل مطبوع بنفسه دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک زموږ بذات بالذات مقتدا دی، بالذات پیشوا دی، هر څه چې دی وایي هر رقم چې ټوله دی مطبوع بنفسه دی. بل دا نور زموږ په فقه او په کتابو کې سړی خبرې ته ګوري، د هر چا خبره چې خبره به موږ ګورو چې دا خبره سمه ده منو به که نه. اوس نو زه فکر کوم ته دغه ځای ته پام وکړئ. یا پلمو هلته ورته وویله چې نور ویله کفاره صرف په جمعه لازمېږي، ځکه کیسه دغه عربي وه، دغه سارایي وه چې هغه راغی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ویل چې د بخاري حدیث دی چې رسول د خدای زه هلاک شوم. هغه په څه شي هلاک شوی؟ ول په روژه کې مې د کور سره کوروالي وکړه د خپل کوروالا سره. نو هغه ورته ویله ول ښه شپېته روژې ونیسه. د 15 روژې نه سم نیولی. هغه بعضو یې دا تفسیر کړی و د هغه سره پیښه ده نه سم نیولی، بیا ډول خیرات وکړه. نو هغه خو په جمعه ونازل سوی، نور د اوبو د څښاک نه. موږ راولاړېږو، موږ وایو اصلي مقصود دا دی کفاره په هغه شي کیسه چې اشباع د نفس راشي. اشباع د نفس هم په جمعه راځي، هم په خوراک راځي، هم په څښاک راځي. نو نفس کفاره هم په ګردو وویل. نو په تداخل کې بیا ولې اختلاف شو چې په جمعو کې تداخل نه قبلوي او لیکن او په چا کې قبلوي؟ هغه د 2 کاله په عقل په شرک ولي؟ نو دا سړی کني هر کتاب چې راوړی همدغه شوی و. یوازې پر امداد الفتاوا دوم ټوکي 186 صفحه هغه د حکیم الامت اشرف علي تانوي رحمه الله تعالی باندې ظفر احمد عثماني عاشه کړې ده، او دغه رقم دغه عاشه په دغه ځای کې وګورئ په بوشتي جوار باندې هم سوې ده. دا شي کې په سمدم تور وایي دغه دی. دغه یوه خبره ده په تداخل کې په دې کې جمعه او غیر جمعوي سب مساوي هي، فرق نه سره لري که جمعوي که غیر جمعوي ټول سره مساوي دي. او دا قول صحیح او قول دغه د چې د دې په مابین کې هغه خپل فرق نشته. ګوره سړی خطا باش دغه خبره مې نه وي درته وکړه. هغه څنګه دی چې دغه د 2 کالو تداخل کچیر د اول کال یې ورکړی و، بیا 2 کالو په اتفاق نه تداخل نه قبلوي، او که د اول کال نه و ورکړی په 2 کال د 2 کال پر یو ځای ورکول شیخین وایي نه قبلوي، د پر کول فتوا و. خو کتابونه دا وایي د دوی پر کول چې فتوا د هلته که کفاره په چا لازمه سوي؟ په جمعه و 2 کاله په جمعه لازمه سوي. لیکن خو اصح دا دی که په جمعه لازمه سوي که فرق یې نه چېشتي فرق یې ته چې راوښیه حدیث ته خدای د رسول راغلی دی چې موږ د دې کولو سوا او په اصل کې فرق نشته، په قانون کې څنګه فرق شته؟ نو دغه پر دغه باندې فتوا ده چې یا احتیاط هم په دې کول کې دی، قانون قیاس هم د قیاس تقاضا هم د دې کول ده. هغه راولاړ شو چې هر رقم یې وکړي پر دغه کول باندې فتوا ده د احتیاط په خاطر. دا په دغه صفحه کې هغه ظفر احمد عثماني پر امداد الفتاوا دا چې دا کتاب دی د اشرف علي تانوي لیکلی دی. والله سبحانه اعلم. ډېره مننه محترم مفتي صاحب.